د فیسبوک آی ډي مو دا ډول فالو ته واړوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. څنګه کولی شئ چې د فیسبوک آی ډي ملګري پوره شوي وي، یعنې 100 ملګري وي، 200 وي، 1000 ملګري وي، یا تقریبا 2000 وي، حتی تر 50000 ملګرو پورې تاسو کولی شئ چې تاسو خپله آی ډي فالو ته واړوئ، حتی که 15000 ملګري مو هم نه وي پوره شوي. نو په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم، له موږ سره تر پایه وګورئ دغه ویډیو. انشاءالله د فیسبوک د فالو آپشن به ترې زده کړئ. نو راځو په ویډیو پیل کوو. مخکې له دې چې په ویډیو پیل وکړم، که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل نوی دی، زموږ سره ملاتړ وکړئ تر څو موږ ستاسو ملاتړ وکړو. راځو په ویډیو پیل کوو. را به شئ په فیسبوک به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په فیسبوک ورته کلیک واخیسته، بیا به تاسو راشئ په دې ځای باندې به ورته کلیک واخلئ په دې خپل پروفایل باندې. کله مو چې په دې خپل پروفایل باندې ورته کلیک واخیستم، ځم په خپل پروفایل ورته کلیک اخلمه. نو په خپل پروفایل ما ورته کلیک واخیسته، بیا به تاسو راشئ په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. دلته د درې خانې وینئ، د درې ټکي، بیا به تاسو په دې دریو ټکو باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ټکو باندې ورته کلیک واخیسته، یوه نوې صفحه راخلاصیږي. تاسو به لاندې وینئ چې ټرن آن پروفیشنل موډ، نور سیټینګ یې هم درته ښیم، نور سیټینګ به یې هم وکړئ. ټرن آن پروفیشنل موډ، بیا به تاسو په دې ځای ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ځای ورته کلیک واخیست، بیا به تاسو راشئ په دې شنه خط باندې ټرن آن به ورته کلیک واخلئ. په دې ټرن آن به ورته کلیک واخلئ، یعنې زموږ د پروفیشنل موډ چې دی دا دې فعال شي. نو اوس د ستاسو پروفیشنل موډ فعال شو. بیا به تاسو په دې نیکسټ ورته کلیک واخلئ. دلته تاسو ته خپله آی ډي اډ فریم اینډ شیر اپډیټ فیډ، ها دا دلته ورته لږ صبر کوو. سلیبریټ وید د پروفایل فریم داسې وایي. دلته ستاسو عمر دی، پوه شوئ. سکیپ ګو ټو پروفیشنل ډیشبورډ، ښه په دې ځای کلیک کوو. ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوو. نو زموږ او تاسې پروفیشنل موډ شروع شو. ومو لیدل زموږ او تاسې پروفیشنل موډ شروع شو. اوس راځو په خپل پروفایل ورته کلیک اخلو، په دې ځای کلیک کوو، خپل پروفایل ته به لاړ شو، بیا په دې ځای کلیک کوو، لږ ریفریش ورکوو. ومو لیدل زموږ آی ډي بلکل فالو ته واوښتله. زموږ څومره فالوورز دي؟ زموږ فالوورز 2.4K فالوورز او 0 فالوینګ. ومو لیدل زموږ آی ډي بلکل فالو ته واوښتل. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپله آی ډي مو فالو ته واړوئ. ښه، اوس دلته د فیسبوک د سیټینګ درته ښیمه. دا به شئ په دې درې ټکو به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په درې ټکو ورته کلیک واخیسته، ښه پاس دی درته لیکلی دی چې ایډیټ. دلته تاسو کولی شئ چې په خپله آی ډي کې نااشنا ایډیټ وکړئ. نو په د دوهم قدم کې دی پروفایل سټیټس. دلته تاسو کولی شئ چې خپله آی ډي مو لږ څه مونیټایزن چې دی که نه مونیټایزیشن هغه کیږي دلته پروفایل سټیټس کې. نو دا ټول ستاسو د ټرن اپ پروفیشنل موډ که چېرته بیا غواړئ چې موږ نه غواړو چې فالو ته واړوي، بیا تاسو په دې ځای ورته کلیک واخلئ او ټرن اپ پروفیشنل موډ ورته کلیک واخلئ. ټرن اپ یې کړئ، ستاسو آی ډي به بیرته خپل ځای ته راشي. نو بل دی فن انګیجمنټ، دا دلته تاسو ته پیسې ښیي چې موږ د فیسبوک څخه څومره پیسې ګټلې دي. فن انګیجمنټ، انوایټ پیپل کنیکټ، دا ښیي چې تاسو سره کوم خلک باید کنیکټ شي، کوم خلک پبلیک دي وي او پریویټ دي وي، کوم ډول دي وي. او بل چې دی شیر پروفایل، دا خپل لینک دی تاسو یا یې بل چاته لیږئ، خپل لینک مو پروفایل مو شیر کوئ یعنې. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي، یو لایک، یو سبسکرایب زموږ چینل ته ورکړئ. خامخا تر بلې ویډیو مو خدای په امان. موږ ډېرې ښکلې ویډیوګانې انشاءالله په راتلونکي کې لرو. تر هغو راسره پاتې شئ. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.